من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د پی ټی وی نیشنل پېښور پروګرام حی علی الفلاح نه تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نننی پروګرام موضوع د رستنی پروګرامونو سره منسلک ده چې په پرونی پروګرام کې موږ د سورة انبیاء مختصر تعارف وکړلو. اوس په نننی پروګرام کې موږ د قرآن کریم د 22 نمبر سورت د سورة الحج مختصر خلاصه بیانو چې قرآن کریم کې سورت حج الہ العالمین جل جلاله نازل کو د دې څه اسباب او د دې څه خلاصه وه. نو قرآن کریم کې دا سورت حج دا د جمع په اعتبار سره 22 نمبر سورت ته او دا سورت حج دا د نزول په اعتبار سره 103 نمبر سورت ته او د دې سورت ټول آیاتونه 88 آیاتونه دي او په دې کې 10 رکوګانې دي او د دې سورت ټوټل چې کم کلمات دي هغه 1290 او 90 د دې کلمات دي او د دې مکمل حروف هغه 15000 او 15 حروف دی کې موجود دي. سورة الحج دا د حضور علیه الصلاة والسلام باندې د غزوه بنی مصطلق په موقع د هغې په شپه باندې څه چند آیاتونه هم نازل شوي وو. د سورة حج ته د حج سورت ولې ویلی شي او د دې وجه تسمیه څه ده؟ نو مفسرین فرمایي چې د دې دا وجه تسمیه دا ده چې په دې کې د حج عام اعلان شوی وو او په دې صورت کې د حج کولو یو عام اعلان دی او بل غټه خبره دا ده چې په دې کې د حج احکامات ذکر شوي دي. په دې صورت کې ټول چې د حج کم ترتیب دی هغه ټول په دې صورت کې بیان شوی دی. نو د دې صورت مفسرینو سه مضامین ذکر کړي دي چې د دې مختلف مضمونونه دي په مختلفو موضوعاتو باندې الہ العالمین جل جلاله په دې صورت کې خپل بندګانانو ته خطاب کړی دی. اول خو د دې صورت د رستنی صورت سره مناسبت څه دی چې دینه رستو کم صورت ذکر شوی دی د هغې سره څه مناسبت دی. نو په هغه صورت کې هم الہ العالمین جل جلاله د قیامت هغه سخت بیان کړی وي، د قیامت هغه هولناک مناظر یې بیان کړي. نو دغه شانتي په دې صورت حج کې هم په اولنی رکوګانو کې او په اولنو آیاتونو کې الہ العالمین خپل بندگانو ته د قیامت د ورځې نه یره ورکوي او د قیامت د ورځې هغه هولناک مناظر پکې بیانوي. نو د دې مناسبت د هغه صورت سره دا راغلو چې د هغې په حول کې هم د الہ العالمین د قیامت د ورځې نه خپل بندگانو ته د یرې تلقین کړی دی او په دې صورت حج کې هم په ړومبني آیاتونو کې الہ العالمین خپل بندگانو ته د قیامت د ورځې نه هغه یره ورته ورکوي. د دې مفسرینو څه مضامین بیان کړي دي چې په دې کې به په کومو موضوعاتو باندې خبرې کیږي. نو اول نمبر په دې کې د حج هغه فرضیت بیان شوی دی، د حج چې کوم مناسک دي هغه به پکې بیانیږي، دې کې د جهاد هغه مشروعیت پکې بیان شوی دی، د اسلام عقاید پکې بیان شوي دي او د الہ العالمین جل جلاله وحدانیت پکې بیان شوی دی. نو ناظرینو په صورت حج کې الہ العالمین په ړومبنو آیاتونو کې خپلو بندګانانو ته د قیامت د ورځې نه او د هغه سخت ورځې نه یره ورکوي چې تاسو د هغه ورځې نه ویریږئ او د الہ العالمین جل جلاله وحدانیت بیان کوي. او دویم نمبر په د دې صورت موضوع دا ده چې په دې کې الہ العالمین خپل بندګانو ته دا فرمایي چې د مرګ نه پس ژوندي کولو په باره کې الہ العالمین په دې صورت کې خپل بندګانو ته خطاب کوي او ورته فرمایي چې الہ العالمین جل جلاله به تاسو د دې ژوند نه بعد به تاسو ته مرګ راولي او د هغه مرګ نه بعد به تاسو بیا چې کوم نه ژوندي کوي. لکه څنګه چې الہ العالمین جل جلاله یو بنجر زمین وي، یو وچه ځمکه وي او هغې له انسان اوبه ورکي او هغې باندې فصل واچي نو د الہ العالمین د هغې نه فصل را وباسي. دغه شانتې هم د یو وړه قطره وي او د هغې نه چې کوم دی نو الہ العالمین جل جلاله یو انسان پیدا کړي. نو الہ العالمین فرمایي چې څنګه تاسو اول نوی په دې دنیا کې ستاسو
وجود نه و. ستاسو مړه وئ په قرآن کریم کې په اوله سپاره کې الہ العالمین دغه وضاحت فرمایلی دی چې تاسو مړه وئ ما بیا را ژوندي کوي او بیا به زه تاسو وفات کوم او بیا به زه تاسو را ژوندي کوم. نو دغه واقعات به ټول په دې صورت کې الہ العالمین مونږ تاسو ته بیانوي. په دې کې دویم نمبر الہ العالمین جل جلاله د هغه خلکو په باره کې وضاحت کوي چې کوم خلک د دین اسلام په باره کې شک ساتي، چې کوم خلک د محبوب علیه الصلاة والسلام په باره کې به شک ساتلو، نو د هغه خلکو ته الہ العالمین په دې کې چې کوم دی نو وضاحت بیان کړی دی او دغه حال یې بیان کړی دی. او په دې کې چې کوم دی نو د کفارو سره د جنگ عام اعلان شوی. په دې صورت کې محبوب علیه الصلاة والسلام ته عام اعلان شوی چې تاسو کفارو سره اوس جنگ وکئ. نو د دې کې د ټولو نه خصوصي چې کوم مناظر دي چې د غزوه بني مستلق په شپه باندې د څه چند آیاتونه ړومبني 3 آیاتونه نازل شوي او په دې کې الہ العالمین ته د محبوب علیه الصلاة والسلام ته د قیامت د ورځې هغه واقعه بیان کړې وه. نو کله چې محبوب علیه الصلاة والسلام باندې دا آیاتونه نازل شو د شپې، نو محبوب علیه الصلاة والسلام راغی او ټولو صحابه کرام ناستو او صحابو ته دا آیاتونه تلاوت که، ړومبني 3 آیاتونه. کله چې ورته دا تلاوت که نو تمام صحابه کرام ډیر زیات غمجن شو او هغې سره ډیر زیات غم پیدا شو چې دا به دومره سخته ورځ وي، دا به دومره هولناکه ورځ وي. نو ټول صحابه کرام ټوله شپه چې کوم دی نو هغې په ژړا باندې تیره کړله او ټوله شپه یې ویښه تیره کړله. هغې در دې پورې چې در سهاره پورې هغې اوښانې کوم ځای کې تړلی شوي هغه هملته تړلې پاتې شو، کوم ځای کې خیمې لګېدلې وې هملته لګېدلې پاتې شوې، هېڅ چا چې کوم دی نو د خپل ځای نه تقل نه کړی. نو محبوب علیه الصلاة والسلام چې وکته چې صحابه کرام خو ډېر زیات غمجن شوي دي او ډېر زیات دي ته چې کوم دی نو یره محسوس شوې د قیامت د ورځې نه، نو هغه خلک چې هغه خلکو ته الہ العالمین جل جلاله د محبوب علیه الصلاة والسلام په خوله مبارکه باندې په دنیا کې د جنت زیری ورکړو، هغه خلک چې هغې سره الہ العالمین رضی الله عنهم ورضوا عنهم هغې سره وعده شوې وه چې الہ العالمین د تاسو نه راضي دی او تاسو د الہ نه راضي یئ، هغه خلک د قیامت د ورځې نه دومره په سختۍ کې دومره په یره کې هغې هغه ټوله شپه تیره کړه. هغه خلک چې هغې د محبوب علیه الصلاة والسلام سره شپه ورځ په جهادونو کې تیره کړې وه، هغه خلک چې هغې شپه ورځ د محبوب علیه الصلاة والسلام سره هغې په عباداتو کې تیره کړې وه، نو هغه خلک هم د قیامت د ورځې نه دومره سخت ویرېدل. ځکه چې الہ العالمین په ړومبني آیاتونو کې هغه فرمایي چې یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای خلکو تاسو ویریږئ د خپل رب نه. ولې ویریږئ؟ ځکه ان زلزلة الساعة شیء عظیم، بېشکه د قیامت د ورځې زلزلې نه به هیڅ یو څیز لوی نه وي. د قیامت د ورځې زلزله دومره سخته زلزله ده چې په قرآن کریم کې په ورپسې آیت کې فرمایي چې کم حامله زنانه وي هغې به خپل حملونه لړه کړي، او چې کم بیبیانې وي کم زناور وي او هغې خپلو ماشومانو ته پی ورکوي، نو په دنیا کې چې کم ماشوم ته پی ورکړل کېږي هغه باندې خپله مور ځان قربانوي، هغه دپاره خپل جان قربانوي، په هغه ورځ باندې به هغې هم هغه لړه کړي او هغې به خپل ځان دپاره د الله نه مغفرت غواړي. نو هغه دومره سخته ورځې هغه موضوع پکې بیان شوې ده. نو هغه صحابه کرامو هم هغه د قیامت د ورځې د وجې نه ټوله شپه په ویښه باندې تیره کړه او د الہ نه بخښنې او معافیانې غوښتلې. نو موږ تاسو خو بیا ګناهګار یو، موږ تاسو خو بیا قدم په قدم باندې د الہ العالمین هغه موږ په قدم باندې مونیسي، قدم په قدم باندې زموږ نه ګناهونه کیږي، زموږ نه خطایانې کیږي، زموږ نه غیبتونه کیږي، زموږ نه چغلخوري کیږي. نو بیا ولې به موږ د هغه قیامت د ورځې نه د هغه سخته ورځې نه یریږو؟ نو الہ العالمین جل جلاله په دې صورت حج کې موږ ته د هغه هولناک مناظر بیانوي. بل په دې کې حضور علیه الصلاة والسلام ته الہ العالمین جل جلاله تسلی ورکوي او مسلمانانو ته هم تسلی ورکوي
چې کله بدی د شیطان په هغه خبرو کې او د مشرکینو په هغه خبرو کې به مسلمانان راغلل او هغوی به ورته کمې طعنې به ورکولې یا به کمې خبرې اترې ورته کولې، نو دغه خبرو حوالې سره په اخرنو رکوګانو کې الہ العالمین محبوب علیه الصلاة والسلام ته او تمامو مسلمانانو ته تسلی ورکوي او دې ته دا فرمایي چې تاسو د دې په خبرو باندې مه ځئ، تاسو د دې شیطانانو د دې مشرکینو په خبرو باندې تاسو مه دوکه کیږئ، بلکې الہ العالمین جل جلاله چې کوم دی نو هغه تاسو سره دی. او بیا هغې نه پس په بله رکوع کې الہ العالمین جل جلاله د مشرکینو او د کفارو هغه اصلیت محبوب علیه الصلاة والسلام ته بیان کړی دی. محبوب علیه الصلاة والسلام ته د مشرکینو او د کفارو هغه اصلیت ښودلی دی چې دا هغه خلک دي چې دی قرآن کریم سره محبت نه ساتي، دی قرآن کریم خوښ کتاب نه ګڼي، بلکې دی د تمامو انبیاء کرامو سره د ټولو رسولانو سره دی بغض ساتي، دی د تمامو انبیاء سره د ټولو رسولانو سره دی چې کوم دی منافقت ورسره کوي، دی ورسره جنګونه کوي، جګړې ورسره کوي. نو په اخرنو آیاتونو کې ورته هغې د مشرکینو او د کفارو هغه اصلیت یې ورته ښودلی دی چې دا هغه خلک دي چې دی د تاسو سره که هر څومره جوړ شي، هر څومره دی د تاسو سره کینې او پاسېږي، خو دا ستاسو دوستان نه جوړېږي، بلکې دی د تمامو انبیاو سره چې کوم دی نو هغې بغض ورسره ساتي او حسد ورسره ساتي. نو دا چند مضامین د سورت حج چې الہ العالمین جل جلاله د سورت حج نازل که او دې کې ډیر زیات مناظر، ډیر هولناک مناظر هغه محبوب علیه الصلاة والسلام ته بیان کړي دي. نو ناظرینو د قرآن کریم هر یو سورت، هر یو آیات، هر یو حرف هغه په خپل ځای باندې یو مقام لري، یو مرتبه لري او هغه په هر ځای کې په یو مقصد د پاره په حضور علیه الصلاة والسلام باندې نازل شوی دی. ځکه دا قرآن کریم دا یو زنده معجزه ده، دا یو دا شانتې معجزه ده. مفسرین فرمایي چې حضور علیه الصلاة والسلام ته د سابقینو چې دنه کوم مخکې امتونه تیر شوي دي او د هغې کوم واقعات په قرآن کریم کې موجود دي، په قرآن کریم کې بیان شوي دي، نو مفسرین فرمایي چې دا د دې د وجې بیان شوي دي چې دی کفارو ته، دی مشرکینو ته الہ العالمین وښودل چې ګورئ محبوب علیه الصلاة والسلام ته چې کوم سابقین خلک تیر شوي دي د هغې خبرداری ورته مونږ ورکړی دی، د هغې علم هم زه محبوب علیه الصلاة والسلام ته ورکوم چې د دې نه مخکې خلکو ګورئ دومره دومره غلطیانې کړي دي او خپل امت ته ووایه چې دا شانتې غلطیانې مه کوئ، ورنه بیا به هلاک شئ. څنګه چې مخکیني امتونه هلاک شو، څنګه چې مخکینو امتونو باندې عذابونه راغلل، بیا په تاسو باندې عذابونه راشي. نو دا تمامو صورتونو کې په هر یو صورت کې که تاسو وګورئ نو هغې کې الہ العالمین جل جلاله خپلو بندګانانو ته د یرې ورکولو چې د الہ نه ویریږئ، د الہ نه ویریږئ، د هغې ډیر زیات تلقین کړی دی او ډیر زیات په هر یو صورت کې الہ العالمین جل جلاله محبوب علیه الصلاة والسلام ته د قیامت د ورځې نه، د محشر د ورځې نه، د قبر نه، د الہ العالمین د غضب نه ټولو بندګانانو ته د یرې تلقین کړی دی چې د الله نه ویریږئ او یو د الله وحدانیت ته راشئ، یو د الہ العالمین رضا ته راشئ او الله رضا کوي. بس چې الله رضا شو، دنیا به مون بیا آباد وي، آخرت به مون بیا آباد وي. صرف اور صرف د انسان د پاره دا ضروری خبره ده چې دی الله رضا کی، د الله محبوب رضا کی، بس دا د پاره بیا د ټولو نه غټه د کامیابی ورځ ده، دا د پاره بیا د دنیا او د آخرت د دواړو د سربالا کېدلو ورځ ده، بیا دا د پاره د تاج په سرولو ورځ ده چې په کوم ورځ باندې دنه الله راضي شي، په کوم ورځ باندې دنه د محبوب علیه الصلاة والسلام راضي شي. او الله او د الله محبوب به مونږ نه څنګه راضي کیږي، نو مونږ به د الله اطاعت کو، د الله په احکاماتو باندې به عمل کو، د محبوب علیه الصلاة والسلام اطاعت وکړو، د محبوب علیه الصلاة والسلام په احکاماتو باندې به عمل کو، او هغه کارونه چې کوم الہ العالمین منع کړي دي او هغه کارونه چې کوم محبوب علیه الصلاة والسلام منع کړي دي هغه کارونه مونږ تاسو خپل ځانونه منع کو، نو شاید چې په دې باندې بیا زمونږ نه محبوب علیه الصلاة والسلام هغه هم راضي شي او الہ العالمین جل جلاله هم زمونږ نه راضي شي.
نو دا چند مضامین او لږه شانتې خلاصه د سورة الحج هغه مونږ بیان کا. نو الہ العالمین جل جلاله دی مونږ ته په ټول قرآن کریم باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی او خصوصا الہ العالمین جل جلاله دی مونږ ته د قرآن کریم په احکاماتو باندې پوهه را نصیب کی او بیا په هغې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. نو در بل پروګرام پورې مو په الله باندې سپارم انشاءالله. دغه شان د تمامو سورتونو چې څومره سورتونه په قرآن کریم کې دي د هر یو سورت به ځان له خلاصه بیانیږي. نو مونږ سره اوسئ انشاءالله د بل پروګرام پورې په الله باندې مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.